السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. د نن ورځې درس دی، یو څو فعلونه دي، هغه په راتلونکې، تیره او په حال جاري زمانه کې استعمالوو. که چېرې تاسو غواړئ چې فرانسوي زده کړئ، نو دې لپاره د یو فعل درې واړه حالت ډېر مهم دي، چې په راتلونکي کې باید څنګه خبرې وکړي، په تیره کې باید څنګه خبرې وکړي، او په جاری کې یعنی حال کې څنګه خبرې وکړي. دلته خو یوازې د یو څو فعلونو دا درې واړه حالت تاسو تشریح کوم، او که چېرې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ نو په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې پوره په ګرامر سره به دا تشریح کړم. او دلته یوازې د یو څو فعلونو راتلونکی، تیر او جاری حالت تشریح کوم. لومړی regarder. regarder وایي کتلو ته یا لیدلو لپاره، یعنی یو شی ګوري. فعل آسان فعل دی، کتل یا لیدل. je regarde un film. زه یو فلم ګورم. په حال جاري زمانه کې مثلا په حال کې ناسي یو فلم ګوري، فی الحال یو فلم ګوري وي je regarde un film، زه یو فلم ګورم. که چېرې همدا خبره په تیره کې چې ما یو فلم لیدلی یا ما یو فلم کتو یا ما فلم کتو، j'ai regardé un film. ما یو فلم لیدلی یا ما یو فلم کتلی یا ما فلم کتو، نو مې لیدو. صحیح شو. او په راتلونکي کې je vais regarder un film. زه به یو فلم ګورم. دویم فعل یا ورب دی rester معنا پاتې کېدل. je reste ici. زه دلته پاتې کېږم. فی الحال حال جاري خبرې کې زه دلته پاتې کېږم. یو ملګری سره روان یا مثلا یو شی دی ویوله، زه دلته پاتې کېږم. je reste ici. زه دلته پاتې کېږم. je suis resté ici. زه دلته پاتې شوم، یعنی زه پاتې شوی وم په تیر حالت کې دی. صحیح شو. یو لاره کې روان یې، مثلا یو ځای کې، یو ښار کې، یو چېرته یو ملګری ته ووایه چې مثلا ورځ په دې ښار کې زه یو 2-3 ورځې پاتې شوی وم. صحیح شو. je suis resté ici، زه پاتې شوی وم، یعنی د تیر حالت خبره کې. او که همدا خبره په راتلونکې زمانه کې کې il va rester ici. هغه به دلته پاتې کېږي. هغه به دلته پاتې کېږي. دریم فعل یا ورب acheter معنا اخیستل. j'achète un voiture. زه یو موټر اخلم. مغازه کې یا موټر اخیستلو په ځای کې یا هر چېرته چې وایي چې دا شی اخلم، هماغه ساعت اخلي. j'achète un voiture، زه یو موټر اخلم. صحیح شو. او که همدا خبره په تېره کې ما یو موټر واخیست یا ما موټر اخیستی دی. صحیح شو. j'ai acheté une maison. ما یو کور واخیست یا ما یو کور اخیستی دی. صحیح شو. j'ai acheté une maison، ما یو کور واخیست یا یو کور اخیستی دی. که چېرې وایي چې ما موټر اخیستی دی، j'ai acheté une voiture. ما یو موټر اخیستی دی یا ما یو موټر واخیست، په تیر حالت کې هغه کار عمل ترسره کړی دی. که همدا عمل په راتلونکې زمانه کې ترسره کړي، je vais acheter une maison. زه به یو کور اخلم. خو فی الحال راتلونکو څو ورځو کې اخلي، یا راتلونکو څو ورځو کې یو موټر اخلي. je
je vais acheter une voiture. Je vais acheter une voiture. Je vais acheter une voiture. زه به یو موټر اخلم. څلورم descendre. descendre descendre معنا ښکته کېدل یا کوزیدل. descendre و ښکته کېدلو ته. Il descend de la voiture. Il descend de la voiture. Il descend de la voiture. هغه موټر نه ښکته کېږي. یو کس د موټر نه ښکته کېږي بیا وګوره هغه موټر نه ښکته کېږي. Il descend de la voiture هغه موټر نه ښکته کېږي. همدا خبره په تیر حالت کې کې. Je suis descendu de la voiture. Je suis descendu de la voiture. Je suis descendu de la voiture. زه له موټر څخه کښته شوی وم. یعنې زه له موټر څخه کښته شوی وم. صحیح شو؟ Je suis descendu de la voiture. زه له موټر څخه کښته شوی وم. Tu vas descendre de la voiture. Tu vas descendre de la voiture. Tu vas descendre de la voiture. ته به موټر څخه ښکته کېږي. هماغه خبره په راتلونکي زمانه کې ورته کې. Tu vas descendre de la voiture. ته به موټر څخه ښکته کېږي. او دا یعنې هغې کلمه چې په راتلونکي زمانه کې د کومیکي فعل په صفت کې راځي دا خو فتوح خوش دی. یعنې Tu vas descendre de la voiture. ته به موټر څخه ښکته کېږي. manger 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 معنا خوړل. ډېر اسان درس ورباندې پوهېږي. Il mange une pomme. Il mange une pomme. هغه یو مڼه خوري. Il mange une pomme. هغه یو مڼه خوري. J'ai mangé une orange. J'ai mangé une orange. J'ai mangé une orange. ما یو نارنج وخوړو یا ما یو نارنج خوړلی دی. صحیح شو؟ په تیره کې خبره کې. هر کله چې په تیره کې خبره کې نو هغې لپاره کومیکي فعل او هغه عاید خو ورله ورکړې. په دې باندې ما ویډیو جوړ کړی دی. تاسو کولی شئ چې په ډسکرپشن کې ووینئ. او Tu vas manger une banane. Tu vas manger une banane. Tu vas manger une banane. ته به یو کیله خورې. Tu vas manger une banane. ته به یو کیله خورې. دا په فتوح خوش کې دی او په دې باندې هم ما ویډیو جوړ کړی دی. کولی شئ تاسو په ډسکرپشن کې وګورئ. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. دا درې واړه حالتونه چې ما تشریح کړل په دې درې واړه حالتونو باندې ما مخکې ویډیو جوړ کړی دي. که چېرې تاسو وغواړئ چې صحیح په طریقه ورباندې پوه شئ دا خو د یو څو فعلونو درې واړه حالتونه ما تاسو ته تشریح کړل. که چېرې تاسو غواړئ چې په طریقه او په ګرامر یې پوه شئ چې هر یو فعل داسې استعمال کړئ تاسو کولی شئ چې چینل ته لاړ شئ. چینل په پلای لیسټ کې وګورئ. فرنچ ګرامر کې هلته راتلونکې زمانه تیره زمانه خارجري زمانه ټول تاسو کتلی شئ. او ډسکرپشن کې هم لینک ورکوم. تاسو کولی شئ چې ډسکرپشن کې هم وګورئ. تر راتلونکې ویډیو پورې په مخه ښه وخت او ښه ژوند ولرئ.